پورا څلور کاله وړاندې د زمري په 24مه د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو نوی باب پرانیستل شو. څوک خپل راتلونکي ته هیله من او ځینې نور بیا خپل برخلیک ته اندېښمن وو. څوک چې په دې خاوره باندې اشغال کوي، دې خاورې به بیا بده اراده کوي. دا ورځ په افغانستان کې د تیر شل کلن جمهوریت د پایښت خو سیاسي قدرت ته د اسلامي امارت د رسیدو ورځ ده چې له شل کلنې مبارزې وروسته یې د هیواد واکې په لاس کې واخیستې، چې نن د هیواد د نورو برخو ترڅنګ کونړ کې هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. چې کومه مبارزه له انګریزانو سره سوې وه او کومه مبارزه له روسانو سره سوې وه او شل کاله چې کومه مبارزه له امریکا او ناټو سره وسوه، د ټولو مبارزو د جهاد نتیجه هغه د اسلامي نظام راتګ و. الحمدلله په وطن کې مو اسلامي نظام نافذ ده. په دې باندې ویاړو چې خپل هدف ته د جهاد او مبارزې رسېدلی یو. په دغو مراسمو کې مسؤلینو واک ته د دویم ځل لپاره د اسلامي امارت د رسیدو په برخه کې د خپلو سرتیرو مبارزه او سرښندنې وستایلې او دا ورځ یې د هیواد په سیاسي تاریخ کې له ځانګړو ورځو یوه یاده کړه. دغه ازادي چې راغلې ده دا د وینو په مقابل کې راغلې ده. د دې امریکایي انقلاب شهداو هغه شيوخو هغه ټولو ته موږ د هغې ارواحو ته د هغې کورونو ته د هغې اولادونو ته موږ د مبارکۍ پیغام ورکوو چې ستاسو ته مبارک شه، دا ستاسو قرباني ده چې موږ نن سپېڅلی نظام وینو، د امن ژوند وینو او په آزاده فضا کې د خداوند متعال عبادت کوو. واک ته د اسلامي امارت د رسیدو څلورمه کلیزه د پلازمینې کابل سربیره د هیواد په 34 ولایتونو او ګڼ شمېر ولسوالیو کې د نظامي نندارې د اسلامي امارت د بیرغ پورته کولو او نورو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړیو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د سیاسي قدرت د ساتنې ترڅنګ د امنیت، اقتصاد، پوهنې، روغتیا، بیا رغونې، کرنې او نورو برخو ته ځانګړی پام لري او هیوادوالو ته به د ژوند د ښه والي لپاره ځانګړي فرصتونه برابروي.